دلته بسم الله الرحمن الرحیم فایل مینو صحیح ده. اول خو دا باندې پیږي ان شاء الله چې دغه شی دی مینو بار دی صحیح ده. دلته په هر مینو کې جدا نور هغه دي کمانډونه دي چې هر یو جدا مختلف هر وظیفه لري صحیح ده. رجوع اول فایل ته فایل کې نیو یعنی نوای پروجیکټ نوای سیکوینس نوای بین نوای سرچ بین نوای ټایټل نوای فوټوشاپ فایل هر څه چې نوای وغواړئ دلته څنګه دي ټول په دغه کې موجود دي صحیح ده. مثلا دلته اول چې دی په نیو کې اول پروجیکټ دی یعنی زه غواړم چې یوه نوې پروژه جوړه کړم. تر اوسه مې په پروژه باندې کار نه دی کړی غواړم چې نوې پروژه څنګه جوړه کړم. شارټکټ یې کنټرول پلس آل پلس ان دی یعنی یوه نوې پروژه جوړوم. راځم په دې باندې کلیک کوم. دلته درته وي دا غواړي چې دغه پروژه تر خلاصه کړي دا سی کې ول ځکه تصویر مې کړ خلاص کړی زه ورته وایم چې نه صحیح. اوس دلته درته وي د تا د پروژې نوم باید څه شی وي لکه په اوله ورځ مې چې درته کار کوو صحیح ده. مثلا چې درس په نامه څه وي صحیح ده. لوکیشن یې باید چیرته وي په دغه شي خو باندې سر خلاص دی اوکې. اوس ګوره څنګه شوه ماته یوه نوې پروژه څنګه کېږي خلاصېږي. ګوره نوې پروژه نوی ټایم لاین دا د پروجیکټ د دغو څه شي په نامه څه مثلا هر څه نوم یې چې ورکړو په دې شکل څه ماته خلاص شوه. په دې باندې خو پوه شوئ یوه نوې پروژه تاسو جوړوئ. کله چې اول ځل پریمیر خلاصوئ هلته هم نیو پروجیکټ تاسو ته لیکلی وي کوم فکر کړی وي صحیح ده. بیا وروسته دغه نه په هغه کې چې دی ټیم پروجیکټ دی یعنی په ټیم پروجیکټ کې خلک کله هم چې ویلکم هلته وینډو خلاص شي په هغه کې هم شی دی ټیم پروجیکټ یعنی موږ کولی شو چې د ټیم په واسطه سره یوه ویډیو څنګه کړو ایډیټ کړو. بل دغه نه وروسته سکوینس دی یا دغه سکوینس دلته چې دی کنټرول ان یې څه دی شارټکټ دی. زه غواړم چې یو سکوینس د ځان لپاره جوړ صحیح شو. دلته څنګه شو ګوره سکوینس پر یو په نامه دلته ماته څنګه شو ګوره زه هېڅ شی نه کې لرم تر اوسه خو ماته سکوینس څنګه شو جوړ شو. وروسته دونه زه کولی شم څنګه کړم دته مثلا څنګه وکړم دغه سکوینس جوړ کړم. زه غواړم چې د سکوینس ته نوم ورکړم مثلا د هر څه په نامه چې دغه د ما سکوینس دی دلته ورته لیکې مثلا د علي په نامه مخکې سکوینس د څه په نامه د سپریو په نامه سکوینس د څه په نامه دی د علي په نامه دی. راځئ کنټرول ان یو بل سکوینس اخلئ انټر راځئ رایټ کلیک په دې باندې کې رینیم مثلا دا سکوینس دی په دو نامه شو. ګوره دوه سکوینس شول یو د ایچ په نامه شو یو د علي په نامه شو. زه غواړم چې مثلا نیمایي کار یا مثلا غواړم چې په یو ځل باندې دوه کاره وکړم. راځم یو مثلا یوه پروژه مې په دو سکوینس کې ده یوه پروژه د علي په سکوینس کې ده صحیح ده. د یوې پروژې نه بلې پروژې ته کولی شي چې ولاړ شي صحیح ده. د یوې پروژې کولی شي نور سکوینس هم ځان ته واخلئ داسې هر ټوله باندې ډکه کړي صحیح ده. پوه شوئ په کار یې بل دغه نه وروسته سکوینس فرام کلیپ دی چې کله کلیپ واخلئ د کلیپ مطابق ته یو سکوینس جوړوي یعنی چې څومره د ما کلیپ دی په هماغه اندازه ماته سکوینس جوړ کړه. دا بیا په هغه کې په پریمیر یو دا ښه کار دی مثلا یوه ویډیو ده 3 دقیقې صحیح ده. 3 دقیقې ویډیو ده خپله ځان ته تاته د سکوینس اندازه درکوي 3 دقیقې خپله د همغه ویډیو مطابق هغه تاته هغه ټایم لاین درکوي 3 دقیقې ته کولی شي کار پرې وکړي. خو افټر پیک کې به داسې هغه دی چې ته په اول کې مثلا 10 ثانیې دې ورته وټاکله سکوینس که ته 15 دقیقې ویډیو ورته راخلې فقط یوازې 10 ثانیې ویډیو تاته راخلي نوره څنګه وي هغه نه راخلي هغه نه راځي. دلته هم د ویډیو مطابق چې ته سکوینس جوړوې راځي چېرته فایل ته سکوینس فرام کلیپ یعنی د کلیپ مطابق ماته څنګه وکړه کلیپ جوړ کړه سکوینس جوړ کړه. رایټ کلیک زه یو شعر واخلم ګورئ اوس دغه مثلا دغه ویډیو نه څومره هغه اضافه دی ته دغه ځای پورې یوازې موږ تاسو کلیپ هغه لرو صحیح ده. خو که چیرې زه راشم یو تصویر راواخلم مثلا تصویر دی تصویر یې ایدو په سر باندې ګوره چې زه راشم دلته خپله دومره نور ځای راکړی ګوره نوره ساحه دغو ته زه لرم ته دغه ځای پورې نوره ساحه نشته. کله چې زه تصویر د دې سره پورې ورسوم دومره ساحه یې بیا راکړله. کله چې زه تصویر د دغه ځای پورې ورسوم ګوره دومره ساحه یې بیا راکړله صحیح ده. هغه خپله ماته څنګه کې وي ساحه چې څومره زه غواړم په هغه طرف ته ولاړ شم داسې شی شو خپله ساحه دلته ماته څنګه کېږي جوړېږي. بل دغه نه وروسته بین فولډر د بین خو مې درته وویل چې تاسو څنګه کوئ یو بین یو اضافي فولډر جوړوئ. مثلا دلته تاسو مواد ډېر دي په دغه ساحه کې ګوره مثلا یو دا دی زه غواړم چې بل تصویر شی هم را خلاص کړم
مثلا دا ویډیوګانې تاسو فرض کړئ ویډیوګان هر شی چې دي راځئ فایل ته فایل کې بین جوړوي صحیح ده کنټرول بی یو خالی فولډر دی صحیح ده دغه ویډیوګانې تاسو دغه تصویرونه شاید ته ور واچوئ صحیح ده د دوه خاطر باندې د بیروبار جوړ نشي خالی فولډر لکه تاسو چې یونی فولډر جوړ کله زه به ډبل کلیک وکم دغه د ایموشن ټول دلته څنګه دي کې پروت دي کول شي دلته سرچ ورکړئ چې مثلا ماته شی پیدا کړ صحیح ده په دوه شکل کې دلته کول شي او ویډیو څنګه کول شي دلته راوړئ مثلا د ویډیو د کول شي دلته راوړئ صحیح ده څنګه د پروژې سره اوسې بیا نه وځي څنګه د پروژې سره اوسې د فولډر هم وځي نو خو چې پروژې ساوځي نو فولډر په پروژه کې دی صحیح ده پوه شوئ په دې باندې بل په فایل کې موږ تاسو لورو سرچ بین یعنی د دغه بین کې چې مثلا موږ ډیر فایلونه شای راخستي د هر څه په نامه چې فاین فایده وکړه مثلا تصویر دلته یو تصویر د څه په نامه دی راشه بین خلاص کړه او دا غټ غټ نمونه دي یعنی تاسو کولی شئ بین څنګه فایده وکړئ سرچ بین دلته خپله څنګه کېږي هلته موږ تاسو ته هغه شی پیدا کیږي ټایټل د ټایټل باندې پوه شوئ چې ټایټل جوړوي دلته هم په همدې شکل سره تاسو ټایټل جوړوئ ګورئ فوټوشاپ فایل زه چې کله په فوټوشاپ فایل باندې کلیک وکم دلته درته وي وایټ هارډ دی د فوټوشاپ هر څه برابر دي صحیح ده هغه فکسوله اندازه یعنې سټیو یعنې وایټ 960 پر 480 دی صحیح ده اوکې اوس دلته راځئ ته د ما ته فوټوشاپ فایل راوښیه چیرته دی په ډیسکټاپ باندې فوټوشاپ فایل وینئ په ده باندې کلیک کړئ اوکې یس ګوره څنګه شو سیده فوټوشاپ فایل ماته اوس د هغه نه زه چې هلته هر څه کار کوم دلته په هغه کې د ما تغیرات راځي صحیح ده په پریمیر کې ګورئ هغه فایل اوس ماته خلاصېږي ګورئ هغه ده د پریمیر اندازه یې ماته په خپله راکړه دغه درته وي چې د تا دغه د نشراتو پریم دی وختي کله دا شی ماته و صحیح ده ګورئ دا شی ماته دلته راکړل زه اوس راځم هماغه شیپ دلته ورته جوړوم دا اوس د ما هغه د فریم هغه شو اندازه شوه راشه دا ډیلیټ کړه ورته وي ته غواړې چې هلته یې سیو کړې زه ورته وایم چې یس ګورئ هغه د فوټوشاپ فایل دلته راغی هر شی تاسو ډیزاین کوئ یا مثلا راځئ دا اوس کته کړه یو ویډیو راواخله دا تیار په PNG کې دی ښه ویډیو راخلم keep change دا ایدو په سر باندې واچوم ولې نه معلومیږي ادي معلوم شو دا زیاتره وخت د فلمو کې چې کارېږي په دې شکل سره رایټ کلیک په باندې وکړه سکیل یو څه غټ کړه بیا کولی شي چې ته که دلته په دوه باندې سیده بیرته فوټوشاپ ته ځې دغه څخه ځنې لرې کړي بورز ان ټون یعنی کله چې د ویډیو نشرات ختمیږي یا د تلویزیون یا د ویډیو د فایل لپاره یا د سټار لپاره یا کولی شي داسې خالي به ویډیو ده صحیح ده راځم کله چې دلته کلیک پې وکړم ګورئ خالي د رنګو څخه یو ترکیب شوې ویډیو ده په دو شکل سره ښه بل راځو په فایل کې موږ تاسو په نیو کې بلیک ویډیو خو مې تېره ورځ هم درته په هغه کې هم درته کار کړی که نه چې خالي وه توره ویډیو ده چې تاسو کولی شو دا موږ د ساوند دپاره داسې یو مثلا پټولی شو دا کولی شو څنګه وکړو مثلا ویډیو څنګه کوو موږ تاسو پې هایډ کوو مثلا په دغه اندازه صحیح ده سره مې پې خلاص شو بل دغه نه وروسته فایل کې موږ تاسو څه شی لرو کپشن به که تاسو په دغه خارجي فلمونو کې لیدلي وي امریکایي فلمونه وي د لاندې پښتو ترجمه ورته لیکي صحیح ده دلته راځم کپشن باندې کلیک کوم اوکې ګوره خالي او کپشن د هیڅ شی نه دي صحیح ده په دوی کې زه اوس غواړم چې لیکنه وکړم په دې باندې چې کله ډبل کلیک وکړې دلته کپشن ته راځي صحیح ده اوس په دوی کې پښتو لیکنه خپله کېږي دلته د هر هجا څخه به دا څنګه کوې ته برابروې مثلا زه ته لږ آوټ کړم چې ښه معلوم شي ګوره څه وي مثلا ګوره دی دلته خپله کپشن هم لري دلته چې هر څه وي ته مثلا ورته لیکې چې
مثلا تاسو داسې فکر وکړئ ویلي دي ژبه به ورته پښتو کړئ صحیح ده دا ټکسټ هیر وینئ دلته ته خپل ټکسټ ولیکه صحیح ژبه یې ورته پښتو که غواړئ چې انګلیسي ته یې واړوئ یو یې پښتو ته هر شی چې بیا ته غواړئ صحیح ده صحیح ده مثلا ګوره دلته پښتو هم لیکي په دې شکل سره صحیح ده پښتو هم لیکي یو مثلا تاسو هغه وایي که بعضې به هغه هم لیدلي وي هغه انګلیسي پښتو لیکنه انګلیسي پښتو په د انګلیسي وایي لکه پښتو چې وایي که نه داسې هغه لیري صحیح ده مثلا یو کپشن دی په دو ځای کې ورته ولیکو پلس وایې دلته بل کپشن اضافه کړي ګوره یو دا شو یو دا شو دا بیا هر یو راخلی دلته ته څنګه کوې اچوې هغه بیا خیر څه به پروژه به کار کړو مثلا یو انګلیسي فلم وي کالر ماټ دی هغه خو مې درته ووایي چې کولی شو یو رنګ ورته موږ تاسو ورته واخلو صحیح ده مثلا په دغو رنګ د رنګو په واسطه کولی شو ښه ولیکو صحیح ده ارځم فایل ته په نیو کې ایچ ډي بورډ سنټون دی چې دا خو مې هم درته ووایي که نه د دغو سره یوازې دا ایچ ډي د یونیورسل کاونټینګ لیډر دی یعنې د یوې ویډیو د شروع کېدو دپاره صحیح ده چې سټارټ او اینډ یې دلته کولی شو څنګه وکړو موږ مثلا دغه ویډیو ده موږ ټول راخلم دا لږ داسې کوم چې ټول څه ترتیب شي د موږ ټول په واسطه دا لږ څه شاته کش کوم صحیح ده په دوه اندازه رسېده دلته یعنې هغه سټارټ چې دی شروع د یوې ویډیو مثلا تر دغه ځایه پورې چې کله پلی کړې ګوره ساوند نه لري وینې کولی شي یو ساوند ته پخپله ورسره کېږدي بیا سټارټ او دلته څنګه ختم کېږي ویډیو شروع کېږي په دې باندې پوه شوئ دا بیا دوی به پروژه کاروو چې پخپله به داسې یو شی جوړ کړو د لاسو نه شروع ته صفر یا د صفر نه شروع تر لاسو پورې په دوم سره خلاص شو بل رڅو په فایل کې ترانسفرم ویډیو ګوره یو ترانسفرم ویډیو دا یو اجسټمنټ لیر دی د دواړو ترمنځ توپیر مې پرون هم درته وکړلو اجسټمنټ لیر دی مثلا دغه ویډیو ده دلته زه غواړم چې د دوی یوه ساحه څنګه کړمه مثلا بلر کړم صحیح ده راځئ فایل ته په فایل کې په نیو کې یو اجسټمنټ لیر یعنې یو خالي لیر راخلی والا به یو کلیک ته دلته وکړئ که هلته نه شو صحیح ده دلته هم ټول همدغه شی دی دلته هم شته اجسټمنټ لیر صحیح ده خالي یو لیر ته راخلی لکه فوټوشاپ کې چې موږ یو لیر اخیستو صحیح ده لیر در واخیستو دلته ګوره هېڅ شی نشته پې وینئ صحیح ده لیر راخلی مثلا د دو ته یو افیکټ ورکوي راځئ افیکټو ته ځنې کلوز کم افیکټ بلر کیمرا بلر راځئ مثلا دلته بیا بلر ته پخپله کنټرولوئ کم یا زیات صحیح یا مثلا یوه ساحه ته ورته هغه کوئ چې باید کومه ساحه بلر وي په دو شکل سره دا خالي اجسټمنټ لیر شو دغه اوس اجسټمنټ لیر هر چېرته چې یوسئ هماغه ځای بلر کېږي دا ځای اوس بلر دی نه کله خو چې دلته راشي دلته بلر پیدا شو صحیح ده دا شو اجسټمنټ لیر خو که چیرې اوس د اجسټمنټ لیر او د بلاک د ویډیو ترانسفرم د دغو ویډیو تر موبایل فرق څه شی دی دلته صحیح شو یو اجسټمنټ لیر ده یو ترانسفرم ویډیو ده که چیرې زه مثلا دلته راشم دغه ویډیو واخلم صحیح ده یا اجسټمنټ لیر واخلم مثلا ما تاسو دا فکر وکړئ چې دلته مې واخیستو اوس راشم افیکټ ته سرکل یا دایره په باندې اپلای کړم صحیح ده ګوره دایره څنګه شوه هغه ټوله ویډیو د ما خرابه کړه که نه صحیح ده خو که چیرې زه راشم دا ولې ځکه زه غواړم چې ویډیو جوړه کړم راشم چیرته زه ترانسفرم ویډیو واخلم چې هلته هم شته ده په فایل مینو کې دا راوړم دلته اوس راشم افیکټ ته سرکل واخلم دایره کې تغیرات راغلم صحیح ده هغه ویډیو یې څنګه کړه خپله ویډیو هغه کړه اوس مثلا دا دایره څه په درد خوري څو دایرې مې اخیستې یوه دانه ښه راځئ مثلا دا دایره ده سور رنګې دی مثلا تکنیس مابین باید خالی وي صحیح ده پوزیشن یې باید په دغه ځای اوپسیټي اوس ګورئ دا دایره درته په دغه فلمو کې که تاسو لیدلې وي صحیح ده چې یو کس په نښه کړی وي او ځینې وخت د چاودنو په هغه کې په دې شکل سره هغه کېږي صحیح ده هغه کس نشانه درته ښایي چې مثلا دغه کس خطرناک دی په دې شکل سره صحیح ده بیا کولی شي ته کې پرې ورکړې اوپسیټي کمه زیاته 100
بیا دغه کس هر چیرته حرکت کوي بیا د دوی سره پریم په پریم باندې حرکت ورکوي چې مثلا دغه کس خطرناک دی. د سرکل په هغه باندې پوه شوئ ترانسپارنت ویډیو د اجسټمنټ لیر تر موبایل صحیح په دغه باندې مثال خلاص شو. دا شو په فایل مینو کې د نیو هغه دندې. ښه بل دغه نه وروسته چې موږ تاسو لرو اوپن پروجیکټ دی یعنې مخکې دغه پروژه ده دا پروژه تاسو فرض کړئ تر دغه ځایه پورې چې کمه شي صحیح ده تر دغه ځایه پورې دلته راځم زه یو څو دانې افیکټونه هم په اپلای کوم مثلا په دغه ځای کې په دغه ځای کې تاسو داسې فکر وکړئ چې ډېرې ویډیوګانې مې سیو ځای کړي صحیح راځئ اوس چېرته افیکټ ته هر وخت چې افیکټو کار نه کوو دلته تاسو حتما په سرچ کې څه شی ورکړي دي صحیح د هغه ځای لرې کوي بیا خپله هر کوم افیکټ خپله درته راوړي مثلا 3D دی راوړی دوی تر موبایل یې واچوو په دغه شکل سره ګوره صحیح ده په دغه ځای کې دغه صحیح شو مثلا تاسو دا ویډیو شو راځئ فایل ته فایل کې یوازې سیو از که چیرې سیو کوئ په همدغه ویډیو باندې هغه کېږي څنګه کېږي اپلای کېږي راځئ ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ یې مثلا د څه په نامه د دو ایچ ایچ د اډوب پریمیر پرو په پروجیکټ باندې څنګه کوم زه سیو کوم دغه یو فارمټ یوازې سیو لري صحیح دا نور فارمټونه چې دي هغه بیا په ایکسپورټ کې دي ښه راځم سیو کوم یې پروژه څنګه شوه سیو شوه ګورئ دغه د ایچ ایچ په نامه دلته پروژه سیو شوه راځم مثلا فایل ته ټول پریمیر یا مثلا پریمیر ته تاسو فکر وکړئ کنټرول ان ټول یو نوی سیکوینس هر څه مې واخیستل ټول نوي شول اوس راځم چېرته غواړم چې هماغه پروژه باندې زه بېرته کار وکړم نیمایي مې کار کړی نیمایي غواړم چې نور کار پرې باندې وکړم راځئ فایل ته اوپن پروجیکټ اوس درته وایي چې دا پروژه کومه پروژه ده راځئ دلته ورته دغه د پروژه دی دلته څنګه په دې باندې کلیک کړئ او اوپن کوئ درته وایي دغه اوس چې ته کومه پروژه لرې ته دا غواړې چې دا سیو کړې صحیح ده زه ورته وایم چې نه اوس هغه پروژه څنګه کېږي ما ته هغه پروژه ګورئ بېرته څنګه شوه اوپن شوه هماغه افیکټونه هماغه شی چې ما ورکړي وو دلته بېرته ما ته راغلي سره هم پرې خلاصېږي یعنې تاسو یو خبري ټولګه جوړوئ نیمایي مو جوړ کړئ نیمایي سبا جوړوئ کنټرول ایس وایي سبا چې راغله بېرته د پریمیر نه هغه څنګه کوئ هغه شی تاسو بېرته پریمیر ته هغه پروژه بېرته خلاصوئ خو په دې شرط سره به تاسو خلاصوئ چې هر شی په دغه پروژه کې تاسو کار کړي وو مثلا دا ویډیو هم کار کړی دا ویډیو ده دا ویډیو ده دا ویډیو به تاسو د کمپیوټر نه نه ډیلیټوئ که چیرې مثلا تاسو ډیلیټ کړئ بیا چې موبایل ته کېږي یا که چیرې مثلا موقعیت تغییر هم ورکړئ هلته څنګه کېږي یو سور هغه تاسو ته پرځي چې یعنې دغه پروژه تاسو څنګه کړې ډیلیټ کړې زه اوس مثلا دغه څه هم ځنې ډیلیټ کړه راځم پروجیکټ ته یو تصویر راخلم مثلا فرض کړئ داسې یو تصویر راواخلم چې دغه تصویر دی صحیح ده دا تصویر ما راواخیسته ګوره دلته په خپله پروژه کې مثلا استفاده ورڅخه وکړه صحیح ده اوس کنټرول ایس مې پسې وویل ځکه پروژه خو هماغه پروژه ده د ما تیاره جوړه ده راځم چېرته پریمیر کته کوم دا مې پروژه شوه صحیح ده زه اوس راځم کمپیوټر ته کوم یو تصویر و دغه یو که نه دا تصویر زه ډیلیټوم ډیلیټ شو صحیح ده اوس زه پروژه خلاصوم خپله پروژه مې بېرته خلاصوم یعنې ولې ځکه ما خو نیمایي کار پرې کړی دی نه ویل کې داسې شی تاسو په ډیسکټاپ باندې ولې ریسایکل بین ته یې واچوئ وایي چې دا والا نه دی په کار اوس ما خو کار ته وکړو یوازې دغه تصویر په کټ دلته څنګه کېږي یو لینک د مغه ځای نه ورکړي ګوره دلته درته وایي چې تا 0.0 نه در جی پی جي واکس ډیلیټ شوی دی صحیح ده زه ورته وایم چې ډیلیټ شوی دی نو ډیلیټ دی اوس دلته درته وایي چې ته غواړې د هغو په ځای بل شی راوړې اوس درته وایي ته باید د هغو عکس په ځای د بل شی راوړې زه ورته وایم چې نه یې راوړم صحیح ده ځینې تېر شه ګوره هغه تصویر داسې شوی دی نوره ویډیو خو دا ویډیو خو مې نه ده ډیلیټ کړې دا خو مې په کمپیوټر کې شته ده کله چې تصویر ته راشي داسې یو شی تا ته لیکي ویدې تا دغه تصویر چې دی دا د کمپیوټر نه ډیلیټ شوی یوازې څنګه دی یو لینک ته دغه تصویر او د پریمیر تر موبایل یو لینک پیدا شو کله د چې هغه ډیلیټ کړه لینک د موبایل نه څي داسې یو شی تا ته راوړي صحیح ده بیا راځئ مثلا د دغه ځای دپاره ته یو دینامیک آفلاین جوړوې دغه شی دا شی بیا ته غواړې چې څنګه کې لینک ورکړه دلته راشه مثلا زه غواړم چې هغه تصویر په دغه تصویر باندې تبدیل کړم
صحیح شو. هغه تصویر مې څنګه کړو، پر دغه تصویر باندې تبدیل شو. صحیح شو چې کوم ډیلیټ شوی و. بل دغونه وروسته موږ فایل کې اوپن ټیم پروجیکټ لرو چې دا مې تېره ورځ هم درته وویل چې یعنې د ټیم په واسطه یعنې د ګروپ په واسطه ټول کولی شو خپل کمپیوټر ولرو په یو ګروپي شکل باندې یوه پروژه موږ تاسو پر مخ بیزو. بل چې د اوپن ریسنټ دی یعنې تا ته ښایي چې تا مخکې کوم شیان خلاص کړي، مثلا د علي په نامه دی د هما ډیسکټاپ څه شی دی اډوب پریمیر، هغه کوم شیان چې ما خلاص کړي هغه څنګه کېږي ټول ماته دلته ښکاره کېږي. بل په فایل کې کانورټ پریمیر کلیپ پروجیکټ دی، یعنې د پریمیر دغه کوم کلیپونه چې دي دا کانورټ کوي فاینل کټ ته یا مثلا یو بل پروګرام ته. کله چې ته کلیک باندې وکړې یوازې یو فارمټ XML په نامه، ګورئ XML یوازې دغه یو فارمټ دا لري. صحیح ده، دا یوازې په دغه یوه فارمټ کې څنګه کېږي سیو کېږي او هم د دغه XML فارمټ څنګه پریمیر ته کنورټ کېږي یا راخیستل کېږي. یعنې د پریمیر هر کلیپ چې وي څنګه کولی شو د XML په هغه فارمټ کې موږ ثبت کولی شو تر څو فاینل کټ یو بل پروګرام کې دغونه استفاده وکړو، لینک ورسره ورکړو. صحیح ده. ګورئ کلوز پروجیکټ یعنې یوازې د موږ او تاسو پروژه څنګه کې وي کلوز کې وي. صحیح ده، داسې نه چې د ټول پروګرام ته کلوز کوم، یوازې موږ تاسو پروژه کلوز کې وي. صحیح ده، د غواړي وي سیوي کې زه ورته وایم چې نه. ګوره فقط یوازې څنګه شوه پروژه درته کلوز کړه، بېرته سټارټ ویلکم ماته راغی، ته غواړې چې نوې پروژه جوړه کړې، زه ورته وایم چې بله. صحیح شوه، دا شو کلوز. بل درته وایي چې کلوز یوازې فقط دغه پروګرام چې کوم مواد موږ لرو دغه مواد څنګه کې وي کلوز کې وي. او سیو خو پېژنئ، ګورئ یو سیو دی یو ایکسپورټ دی، د دواړو ترمنځ ایکسپورټ په فارمټو کې ثبتوو او سیو چې دی د په پروجیکټ کې خپله د پریمیر په فارمټ کې ثبتېږي، یعنې د پروژې په شکل یې موږ ته څنګه کې وي سیو کې وي. بل سیو از دی، بل دغونه وروسته سیو کافي دی، یعنې د دغه سیو از نه یوه بله کاپي اخلي، فقط یوازې د څنګ سره کاپي مو شته وي. په دغه باندې کلیک وکړه، ګوره د څنګ سره یوازې کاپي مو شته ده. راشه سیو ټو دغه یعنې د دغه نه تا یوه کاپي بله څنګه اخیستې سیو کړې دی ده. په دغه هم سر خلاص شو. بل شی لرو ریورټ ته، یعنې په پروجیکټ کې هر شی چې موږ کار کړي دی هغه بیرته اولي حالت ته بیایي. راځم یوه ویډیو خلاصه کړم. دا ویډیو ده. صحیح ده، مثلا دا ویډیو کې تغییرات راوستل، دغه صفحه مې ځینې ډیلیټ کړله، ځینې ډیلیټ که اوس چې فایل ته راشو ګورې ریورټ فعاله شو. صحیح ده، ویډیو بیرته څنګه کېږي اولي حالت ته بیایي. ریورټ یس ټول پروګرام هم هغه ویډیو هغه ټول څنګه شو ریورټ یعنې اولي حالت ته یې راوستو. فایل کې نیو پروجیکټ ریورټ خو پېژنئ بیرته اولي حالت ته تګ. صحیح ده، دا هغه نه دی مهم. بل چې دی ساینک سیټینګ دی چې کولی شو موږ او تاسو د دغه پروګرام د پریمیر هغه سیټینګ جوړ کړو دلته. صحیح ده، ګورئ څو ډوله سیټینګ، یو مثلا لیبل کې تغییرات راولئ، رنګو کې تغییرات راوستلی شي، یا مثلا نور سیټینګونه یې جوړولی شي، یا مثلا ته د انټرنیټ سره کنیکټ کوې تر څو اپډیټ 2019 مثلا راغی، ته کولی شي چې څنګه هغه راغی انټرنیټ ته وصل دی چې هر تغییرات چې په بل پریمیر کې راځي ته په پریمیر کې هم راځي. یا مثلا که ته ورته وایې چې ته دلته د خپل ځان دپاره نوی ورک سپیس جوړ کړی دی. صحیح ده، یو تغییرات کې راوستلي، یو شارټکټونه د ځان دپاره لاندې لاندې جوړې کړي. د ساینک سیټینګ د طریقه ته کولی شي چې په هغه کوم تغییرات چې ما کې راوستلي هغه تغییرات په بل پریمیر کې هم په همغه شکل باندې راشي. صحیح ده، راځئ دلته ساینک سیټینګ ته بیا ټول ترتیبوي. دلته دا ساینک سیټینګ بیا دلته په ایډیټ کې هم شته دی. راځئ پروفرنس ته دغه دی. صحیح ده، د باندې ما کلیک کې دلته راځئ، ګوره مثلا لیبل کالر، ګوره مثلا د وایروس کالر دغه رنګو کې ته به مثلا کولی شي د هر چا رنګ جدا جدا ورته تغییر کړی، هغه عادي سیټینګ یې دی. صحیح ده، د هغه دا دومره مهم نه دی. په دغه باندې پوه شوئ. بل چې دغه نه وروسته دی کپچر. کله چې په تلویزیون کې عموما پریمیر کې ځینې هغه دی چې مثلا دغه نشرات یې د پریمیر نه وي یا داسې وي چې کله دی هغه جوړوي، مثلا یوه برنامه یو شی ثبتوي، د کمرې نه مواد پریمیر ته راځي. صحیح ده، پریمیر نه بیا وروسته دی څنګه کې وي ثبتوي. کمره سیده د میکسر سره وصل ده، د ویډیوي میکسر سره، ویډیوي میکسر دی کمپیوټر سره وصل دی، کمپیوټر کې ته موږ پریمیر ورته باز کړی دی. صحیح ده، خلاص کړی دی ورته. اوس کپچر راځي چې کله کپچر باندې دلته کلیک وکړم، ګورئ دلته ماته یوه بله وینډو راکړله. اوس تیاره کامرې هر څه ورته ماده دي. اوس خو کامره موږ نه لرو چې ورته کېږدو. صحیح ده، دلته درته وي ویته او اډیو ان ویډیو وي دواړه غواړي چې کپچر نیول
یعنی کپچر کول د ویډیو راخیستل د اډیو راخیستل صحیح ده دا بیا په خیر وصل کول یو ځای کول داسې ویدل درته ویډیو اډیو دواړه غواړي که تنه یوازې اډیو غواړي یا تنه ویډیو غواړي زه ورته هم چې د ویډیو چې غواړم تنه اډیو هم باید څنګه وي ورسره دواړه یو ځای وي دلته چې کله کامرې بسه په کامره کې هر شی چې ته په کامره کې چې ښکاري دلته د تا څنګه کېږي دلته ښکاره کېږي لکه د اډابډیشن شکل صحیح ده ما سې ریکارډ بټن پې باندې وایي اوس خو هغه نه لرو چې دلته ریکارډ شي صحیح ده ریکارډ پې باندې وایي هر څه چې هلته په کامره کې ښکاره کېږي څنګه کېږي کپچر کېږي دا دلته پریمیر په خپله نیسي دستي په دغه ټایم لاین کې خپله ځای ورته جدا کېږي هر شی چې کېږي داسې ورو ورو اضافه کېږي هر څومره چې ویډیو ته غواړي چې کپچر یې کړي په هماغه اندازه څنګه کېږي کپچر کېږي ښه د هغو نه وروسته لینک میډیا ده لکه یو وخت مې چې لینک درته ورکړلو مثلا یوه ویډیو ده غواړئ چې په بله ویډیو یې تبدیله کړئ صحیح دی رسم یې دوه تصویره هم راخلاصوم اوس دغه ویډیو ده په دا ځای کې دا تصویر دی په دوسار باندې زه غواړم چې دغه تصویر په بل شو باندې بدل کړم راځئ ما کلیک په ده باندې وکړه راشه میک آفلاین خالي اول یو میک آفلاین ورته جوړ کړه یو خالي هغه شو ګوره دا ټول څنګه کړل هغسې لکه وختي چې موږ نه به ډیلیټ شو راشه په ده باندې کلیک وکړه اوس لینک میډیا یعنې د یو بل شو سره ته لینک ورکړه په یو بل شو دغه شی په بل شو باندې تبدیل کړه لکه موږ تاسو تبدیلول صحیح ده مثلا تصویر دی په ویډیو یې تبدیل کړه مثلا دا تصویر دی په دا ویډیو باندې څنګه تبدیل کړو کې ګوره هغه تصویر څنګه شو په هغه ویډیو باندې تبدیل شو رایټ کلیک پې وکړه سکیل ټو پریمییر صحیح شو په دې باندې سر خلاص شو فقط یوازې هر څومره چې زموږ تصویر دی ګوره هغومره ویډیو یې راخیستې که چیرې مثلا زموږ دغه تصویر غټ وای اوس خو ویډیو دا نه غټېږي که نه څومره چې لینک راخیستی فقط هماغه اندازه یې هغه ویډیو هم راخیستي رڅو نن اډابي ډاینامیک لینک یعنی لکه موږ تاسو چې په نیو کې د فوټوشاپ سره یو لینک ورکولو فوټوشاپ فایل څه دلته د افټر افیکټس یو لینک ورکوو یعنی موږ تاسو هلته داسې کولی شوای چې فوټوشاپ کې مو هر فایل یو شی چې ډیزاین کړل په بیا هم څنګه کول پریمیر ته پخپله راتلل هغه خو دلته څنګه کې موږ د افټر افیکټس سره څنګه ورکوو یو لینک ورکوو ګوره دلته ریپلیس ویت افټر افیکټ کمپوزیشن اول ورته هم نیو افټر افیکټ ولې ځکه موږ خو ریپلیس تر اوسه نه لرو نیو افټر افیکټ کمپوزیشن کله چې په ده باندې کلیک وکړې اوس تا ته څنګه کېږي تا ته افټر افیکټ خلاصېږي یعنې کولی شو موږ تاسو څنګه وکړو په افټر افیکټ کې یو شی ډیزاین کړو صحیح ده په دې شکل سره افټر افیکټ خلاصېږي اوس د دواړو پروګرامونو تر مابین یو لینک پیدا کېږي یعنې چې زه هر کار دلته په افټر افیکټ کې کومه مثلا لوګو ډیزاین کوم هر شی چې کړم څنګه کېږي سیده پریمیر ته ځي لکه فوټوشاپ کې مې یو شی جوړ کړل څنګه کېدل هلته پریمیر ته تلل دلته افټر افیکټ ده نه پریمیر ته ځي اوس دا شوه د افټر افیکټ څه شی صفحه یعنی موږ تاسو دلته په افټر افیکټ کې اوس څنګه کوو دلته ګورئ مختلف دلته نورې پروژې هم شته دي صحیح ده ته دا پروژې د سل کوې یا نه دا شو د افټر افیکټ یو کمپوزیشن ګورئ جوړ شو دلته په خپله صحیح ده په دغه ځای کې یو کمپوزیشن جوړ شو دلته خپله د انټایټلډ څه شی لینکډ کمپوزیشن په نامه یو شی جوړ شو د هغو سکوینس یو کمپوزیشن په دغه ځای کې دی صحیح ده دا افیکټونه دي پروجیکټ دی همدا رقم ته دا ټولز په دې ځای کې لري دا یو فونډر دی دلته موږ تاسو خپل شی وینو اوس څنګه کولی شو دلته یو شی موږ ډیزاین کړو چې یوسو هلته پریمیر ته مثلا د مثال په ډول سه زه راځمه یوه دایره رسم کوم صحیح
جام خلاص کی چې یو بیا تیز کوو. ګورئ دو دغه تکمیلېدو سره دا هم تکمیلېږي. ښه صحیح شو. دغسې یو شی ځینې جوړ شول. ګوره صحیح ده. اوس دغه څنګه کوم لینک دلته د پریمیر سره ورکوم. دلته وینئ چې تا ورغلی. صحیح ده. کله چې دلته راوړې دلته پریمیر ته اوس درته وایي چې ته میک آفلاین هغه د ما څنګه د هغه سره وصل کړه. راځئ دلته فایل ته. په فایل کې یوازې دا هم لکه سیو غوندې. صحیح ده. یا سیو اس په ډیسکټاپ باندې یس خپله دغه داسې که رایټ کلیک باندې وکړه یو پری کمپوزیشن ځینې جوړ کړه. یو کمپوزیشن شو. دا صحیح ده. کنټرول اس راشه افټر افیکټ دې بیخي بند کړه یا یې مه بندوه. ګوره ځم پریمیر ته په ده باندې کلیک وکړه. راشه لینک یې څه شی وصل کوي ډیسکټاپ باندې. ډیسکټاپ مې چیرې دی؟ دغه دی. ښه دلته په ډیسکټاپ کې عرفان یې څه په نامه و دغه دی. دا ور دلته په نښه کړی. صحیح ده. په ده باندې کلیک وکړه. اوکې یې کړه. درته وي کوم کمپوزیشن زه ورته هم پري یا کمپوزیشن نه وه په آخر کې مې چې جوړ کړلو په ده دا باندې اوکې وکړه. باید راشي نیو اډوب ډاینامیک لینک امپورټ افټر افیکټ کمپوز. ښه دا دی راوړه لږ وروسته کولی. دا دی. صحیح شو. دا راخلی دلته. دا یې بیخي ځینې ډیلیټ کړو. ګوره د افټر افیکټ مې څنګه وکړل پریمیر ته ځینې راوړلو. صحیح ده. په دو شکل سره یعنی موږ تاسو څنګه کولی شو لینک ورکولی شو د افټر افیکټ سره. بل امپورټ فرام میډیا براوزر دی. دلته هم میډیا براوزر موږ لرو. صحیح ده. دلته چې کله کلیک وکړې اوس مثلا دغه هغه دی دا خو زه په هغه کې نه لرم. زه په خپل پروجیکټ کې دا خو د ما په کمپیوټر کې دي دا شیان ورسه که نه. راځئ دلته مثلا تاسو فرض کړئ دغه یوه ویډیو. صحیح ده. په ده باندې ماسې کلیک وکړه راشه فایل ته هغه به اوس فعاله وي. ګوره امپورټ فرام میډیا براوزر کله چې په ده باندې کلیک وکړې دا څنګه شو. دلته چې اوس پروجیکټ ته راشي دغه د ویډیو دا څنګه شوې دلته راغلې ده. صحیح ده. دلته ګورئ اوس دا یې غیر فعاله دی. وینئ امپورټ فرام میډیا براوزر. دلته راشه امپورټ میډیا براوزر ته راشه. هر شی چې د تا په کار و لکه په اوله ورځ مې چې درته وویل چې دلته موږ خپل شی دلته هم لرو که نه. دو طریقه کولی شو موږ تاسو خپل شی څنګه کړو امپورټ کړو. راشه په ده باندې ماسې کلیک وکړه فایل ته یو شارټکټ شی دی کنټرول پلس آلت پلس آی. صحیح ده. امپورټ فرام میډیا براوزر. راځي دلته پروجیکټ ته. ګوره دلته څنګه شو راغی. امپورټ یعنی موږ او تاسو خپل پروجیکټ ته د موادو شی راوړو. ماس په ده باندې کلیک کوئ. هر چېرته چې تاسو شی وي کلیک باندې کوئ هغه څنګه کېږي اوپن کوئ او دلته د تا پروجیکټ ته څنګه کېږي راځي. پور ریسنټ فایل دا مې لکه مخکې چې دلته موږ یو بل ریسنټ هم درلودو که نه. اوپن ریسنټ یعنی تا مخکې دغه شی هغه کړي او امپورټ ریسنټ هم لرو. صحیح ده. از فلم جان لکه دا اوس مې چې ځینې واخیستو که نه دغه شی څنګه کېږي موږ هغه موږ ته ښکاره کوي. بل مهم شی چې د ایکسپورټ دی. یو امپورټ او ایکسپورټ باندې خپېږئ. ایکسپورټ امپورټ یو شی ته د پریمیر ته راوړئ. ایکسپورټ یو شی د پریمیر نه کمپیوټر ته وړئ. صحیح ده. get properties for the یعنی دغه فایل هغه مشخصات او شی دلته هر ځای نه چې هغه شی راوړي وي تا ته پراپرټیز درکوي. پروجیکټ سیټینګ دی چې دا موږ ووایو جنرال عمومي پروجیکټ دی. په اوله ورځ مې درته وایي ټایم کوډ دی. صحیح ده. دغه ټول خپله دغه کومه اډیو پریویو دی ویډیو کپچر پریویو دی. صحیح ده. کپچر ویډیو ده. دغه ټول خپله سیټینګ خپله په اډوب پریمیر کې ته برابر شوی دی. صحیح ده. په ده باندې کار مه لرئ. دا که چېرې تاسو په یوه کې تغیرات راولئ بیا یو ویډیو نه ایکسپورټ کېږي یا ویډیو سایز هلته کم وي یا به د ویډیو کوالټي خرابوي. صحیح ده. دا دومره هغه شی هم نه دي مهم. بل چې دی پروجیکټ منیجر دی. دلته خپله هغه د سکوینس یعنی دلته چې کوم سکوینس زه لرم کوم مواد چې ما راخیست دي ټول معلومات دلته څنګه کېږي ما ته ښکاره کېږي. بل چې د ایګزیټ باندې خو ټول پوهېږي. دا شو ایګزیټ. بېرته د ایګزیټ نه موږ تاسو وځو.